په دې ویډیو کې به زه تاسو ته یوه بهترینه او په زړه پورې قاعده ووایم. که تاسو ته دغه قاعده نه وي معلومه نو بیا تاسو 100% دا یقین وکړئ چې تاسو بیا د عربۍ د جملو نحوي ترکیب کله هم نشئ کولی. که تاسو غواړئ چې په نحوي ترکیب کې تاسو ته مهارت حاصل شي نو په بنیادي طریقې باندې تاسو ته د دغې قاعدې معلومېدل او د دې پیژندل او د دې لږ شان تمرین کول ضروري دي. دغه درس او قاعده په غور سره واورئ د دې لپاره چې تاسو کله هم نحوي ترکیب کول غواړئ نو تاسو ته هیڅ قسمه مشکل مخې ته رای نشي. د قاعدې د شروع کولو نه مخکې د یو خوشحالۍ زیری در سره واورئ او مخکې شیر کړئ. هغه دا دی څومره چې هم د دې درس کتونکي او اوریدونکي یئ دا خبره په غور او فکر سره واورئ او مخکې د نورو ملګرو سره شریکه کړئ. زموږ ټیم غواړي چې په دې چینل باندې چې دا زموږ او ستاسو یوه مدرسه هم ده د عربي ګرامر یوه لړۍ او سلسله د کورس په شکل شروع کړي. نو په دې کې به مونږ 3 شیان ډیر په اسانۍ سره زده کړو چې د دې زده کړه په هر مسلمان لازمه ده. اول نحوه، دوهم صرف، دریم د عربۍ ژبه او ان شاء الله تعالی چې د خپل د وس مطابق پوره کوشش وکړو چې دا داسې یو منفرد او امتیازي کورس جوړ کړو چې د یوټیوب په نړۍ کې داسې کورس اوسه پورې په پښتو ژبه کې چا نه وي جوړ کړی. نو د ټولو ملګرو څخه په درنښت هیله کیږي چې دا ویډیو در سره مخکې شیر کړئ چې نور ملګري هم خبر شي او د دې موقع څخه فایده حاصله کړي. نو د چینل سبسکرایب کول او د ویډیو شیر کول مو هیر نشي. راځو قاعدې طرف ته. که تاسو ته دغه قاعده معلومه نه وي نو تاسو بیا د عربۍ د جملو نحوي ترکیب کله هم نشئ کولی. ګورئ خبره چې کله مکمل شي او پوره شي نو هغې ته جمله ویلی کیږي. که خبره مکمل نه وي نو بیا هغې ته مرکب وای خو مرکب ناقص ورته وای. مثلا څوک ووای غلام زیدین د زید غلام، دا مکمل خبره نه ده نو لہذا دا جمله نه ده. کله چې مونږ ترکیب کول غواړو نو د ترکیب کولو په وخت کې د ټولو نه مخکې مونږ ته دا کتل پکار دي چې په عبارت کې، په کتاب کې، په صفحې کې چیرته چې هم مونږ ترکیب کول غواړو نو زمونږ مقصد دا وي چې د ترکیب نه ترجمه معلومه کو او د ترجمې نه ترکیب. نو د ټولو نه مخکې مونږ ته دا کتل پکار دي چې جمله د کوم ځای نه شروع کیږي او په کوم ځای باندې ختمیږي. نو دا به مونږ څنګه پیژنو چې جمله د دې ځای نه شروع ده او په دې ځای باندې ختمه شوې ده؟ نو د دې نښه او علامت څه شی ده؟ د دې اوله نښه دا ده کله چې خبره پوره شي نو دې ته جمله ویلی کیږي. ګورئ د جملې بنیادی 2 قسمونه دي. اول جمله خبریه، دوهم جمله انشائیه. که په یوې جمله کې د یوې خبرې خبر ورکول کیږي نو هغې ته جمله خبریه ویلی کیږي. لکه زید قائم، زید ولاړ دی. په دې جمله کې
د زید په باره کې د ولاړې خبر ورکول کیږي چې زید څه شی دی؟ ولاړ دی. که په یوه جمله کې د یو کار کولو حکم وکړلی شي یا د یو کار څخه منع وکړلی شي یا د څه باره کې پوښتنه وکړلی شي یا قسم وکړلی شي یا د یو شي ارزو او خواهش وکړلی شي یا د یو شي امید وکړلی شي یا یو شي ته آواز وکړلی شي یا په یو کار باندې څوک راتیز کړی شي یا د اخیستلو خرڅولو په وخت کې وویلی شي یا په څه باندې حیرانتیا ښکاره کړلی شي، نو دې ټولو ته جمله انشائیه ویلی کیږي. لکه اضرب ته ووهه، لا تضرب ته مه وهه. د جملې خبري او د جملې انشائیې د هر یو دو قسمونه دي. اول جمله اسمیه، دوهم جمله فعلیه. اول تاسو دا وپیژنئ، نو بیا زه تاسو ته وایم چې په دو کې کوم یو څیز دی چې د هغې په ذریعې سره نحوي ترکیب پیژندل اسانه کیږي او نحوي ترکیب په هغې باندې منحصر دی. جمله اسمیه. جمله اسمیه څه شی ده؟ د جملې اسمیې دوه جزونه دي. اول مبتدا، دوهم خبر. لکه زید قائم، زید ولاړ دی. په دې جمله کې زید مبتدا ده او قائم د دې خبر دی او دا جمله اسمیه ده او په جملې اسمیه کې دواړه جزونه اسمونه وي، یا اولنی جز اسم او دوهم جز فعل وي. یعنی د مبتدا اسم کېدل دا ضروری دي چې مبتدا دا به همیشه د پاره اسم وي او خبر دا اسم هم راتللی شي او فعل هم. خبر دا اسم هم کېدلی شي او فعل هم. نو د دغې دواړو جزونو د یو ځای کولو نه پس جمله اسمیه جوړیږي. جمله فعلیه. د جملې فعلیې شروع او ابتدا د فعل نه کیږي. بیا د فعل یو فاعل وي، لکه قام زید. قام فعل دی او زید د دې فاعل دی. بیا د فعل متعلقات، مثلا مفاعیل خمسه، پنځه مفاعیل، مفعول به، مفعول فیه، مفعول له، مفعول معه، مفعول مطلق وي او حال، تمیز او مستثنا وغیره ډیر څیزونه وي. نو ما تاسو په دې خبرې باندې پوهه کولی چې کله تاسو د یو عبارت ترکیب کوئ نو د ټولو نه مخکې به دا معلوم کړئ چې جمله د کوم ځای نه شروع کیږي او په کوم ځای باندې ختمیږي. نو د دې د معلومولو لپاره تاسو ته د دې خبرې پیژندل ډیر ضروری دي چې د جملې دوه قسمونه دي. اول جمله خبریه او دوهم جمله انشائیه. او بیا د دې هر یوې دوه قسمونه دي، جمله اسمیه، جمله فعلیه. نو تاسو اول په جمله اسمیه باندې ځان پوه کړئ چې دا مبتدا او خبر باندې مشتمله وي. په جمله اسمیه کې مبتدا او خبر وي او دغه شان بیا په جملې فعلیه باندې ځان پوه کړئ چې دا په فعل او فاعل باندې مشتمله وي. جمله فعلیه دا د فعل او د فاعل نه جوړیږي. نو دلته د ټولو نه زبردسته خبره دا پیژندل ضروری دي چې فاعل دا همیشه لپاره د فعل نه وروسته راځي. نو اوس که تاسو په جمله کې دا خبره د ځان سره نوٹ کړله چې فعل مخکې راځي او فاعل وروستو، نو دا به جمله فعلیه شي. او که تاسو دا خبره نوٹ کړله چې په ترجمه کې د فعل چې کوم فاعل دی هغه په ظاهره کې د فعل نه مخکې راځي، نو لهذا هغه اسم دی او مخکې راغلی دی، نو هغه به مونږ مبتدا جوړ کړو. هغه اسم به مونږ څه جوړ کړو چې د فعل نه مخکې راغلی، مبتدا جوړ کړو او فعل به د هغه لپاره خبر جوړ کړو.
او کوم چې وروسته فعل را روان دی هغه به بیا د هغې دپاره څه جوړ کړو خبر. او که د یو لفظ خبر د اسم په ذریعې سره ورکولی شو نو دا دواړه بیا اسمونه دي، نو دا به مبتدا او خبر جوړیږي. اوس دلته ستاسو مخې ته درې شیان راغلل، اول مبتدا، دوهم خبر، دریم فاعل. او فعل خو تاسو د علم الصرف په ذریعې پیژندلی دی. نو دلته د ترکیب کولو نه مخکې د ټولو نه اول دا معلومول پکار دي چې دا جمله اسمیه ده او که فعلیه، او بیا دا جمله خبریه ده او که انشائیه. نو دا یوه خبره شوله. اوس که دا جمله اسمیه وي نو بیا د ترکیب کولو په وخت کې به تاسو دوه شیان لټوئ او ګورئ. اول چې په دې جمله کې مبتدا کوم یو څیز دی او خبر کوم یو څیز دی. په دې جمله کې کوم یو شی هغه مبتدا واقع کیږي او کوم یو شی هغه خبر، او باقی چې څومره شیان دي هغه خو به یا د مبتدا سره متعلق وي او یا د خبر سره. همدغه شان که دا جمله فعلیه وي نو بیا تاسو لپاره دا معلومول پکار دي چې په دې جمله کې فعل کوم یو څیز دی او فاعل کوم یو څیز دی. فعل کوم یو شی جوړیږي، واقع کیږي، واقع شوی، او فاعل کوم یو څیز، او باقی چې څومره شیان دي منصوبات او مجرورات، نو مجرورات د خپل جار سره او منصوبات د خپل فعل لپاره څه نه څه جوړیږي، یا مفعول به یا مفعول فیه وغیره. نو د جملې اسمیه او د جملې فعلیه په پیژنګلو کې چې تاسو کامیاب شوئ نو یقین وکړئ چې په ترکیب کولو کې به تاسو ته هیڅ قسمه مشکل پاتې نشي. نو د هرې جملې ترکیب بیا تاسو په اسانۍ سره کولی شي که تاسو د مبتدا، خبر او فاعل په صحیح پیژنګلو کې کامیاب شو. نو د جملې اسمی ترکیب به په داسې طریقې باندې کوي. مثلا مونږ سره جمله اسمیه ده زید قائم، زید مبتدا او قائمون خبر. مبتدا سره د خپل خبر نه جمله اسمیه خبریه، دا د جملې اسمیه د ترکیب کولو طریقه ده. او د جملې فعلیه ترکیب به په دې طریقې سره کې. مثلا موږ سره جمله د قام زیدون، قام فعل او زیدون د دې فاعل. فعل سره د خپل فاعل نه جمله فعلیه خبریه. د دې درس کار دا دی چې د مبتدا، خبر او فاعل یو مثال تلاش کړئ، وی لټوئ او بیا یې لاندې د ویډیو په کمنټ کې پیش کړئ.